بسم الله الرحمن الرحیم. د اظهار خوشحال میډیا ټولو لیدونکو سلامونه او شپه مو په خیر، ورځ مو په خیر. هر وخت چې دا ویډیو تاسو ګورئ هغه وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول به ښه وئ، روغ به وئ، جوړ به وئ. زمونږ په فرانس کې د میتس ښار کې ژوند کوو. نن غواړم چې د میتس ښار ښکلاګانې په تاسې وګورم. کله چې د نومبر میاشت را رسیږي، نومبر، ډسمبر، دغه دوه وروستۍ میاشتې د کال چې دي، البته د عیسوي کال، بیا دلته په فرانس کې په ټول اروپا کې، بالخصوص په فرانس کې، خو په ټول اروپا کې په مجموع کې توګه ویلی شو چې دغه خلک د نوي کال لپاره آمدګي نیسي او د نوي کال لپاره آمدګي نیسي چې دوی خپل کورونه ګل پوش کوي، دوی په بازارونو کې میلې لګوي. موږ عموما چې موږ د خوښۍ ورځې راځي، د ازادۍ ورځې راځي، یا نورې کومې ملي ورځې زموږ یا اخترونه یي، کله کله خپل کور ښایسته کوو، ګل پوش کوي، میوې راوړو، میلمانه راځي، میلمنو کره ورځو، بیرون ځو، چکر یې وهو، ماشومان بوځو چکرو ته. دا خلک هم کټ مټ همدغسې په دغه وروستیو دوو میاشتو کې تقریبا د دوی رخصتیانې میاشتې هم دي. یو شمېر ماشومان چې ښوونځیو کې دي، دا رخصتي بیا دوی نو بالخصوص بیا دغسې لکه نن شپه چې دلته د رخصتۍ شپه ورته وایي، په دې شپه باندې خلک هم زیات راوځي. د ښار ښکلاګانې هم دومره زیاتې سوي چې د سړي شوق راځي چې راسي باید وګرځي، قدم وهي. هوا هم ښه هوا ده. نو زما هیله همدا ده که تاسو راسره پاڅئ، تاسو باندې به د میتس ښار ښکلاګانې زه ننداره کړم. دې خوا ته هم تاسو کتلی شئ، دلته د ماشومانو د لوبو لپاره ډېر ښایسته ځایونه جوړ کړي دي او تقریبا که دننه ورشو هلته به وګورو چې ډیری په دغه ځای کې ماشومان مصروفه دي، د لوبو ځایونه یې ورته جوړ کړي دي. علاوه کورونه به هم زه درته وښیم چې یو شمېر کورونه دي، په هغوی باندې چې ګلپوش یې جوړ کړی، مثلا ګلپوش یې داسې جوړ کړی ده چې موږ ورته ګلپوش وایو. هغه ودونو کې چې به هم په موټر باندې زرورک اچول یا څه رقم به کار وکړو، خو دوی بیا ګروپونه د خپلو کورونو نه ژوړندۍ یو رقم ګوډیانې دي، هغه هم په کورونو باندې لګوي. په ټوله کې دغه ټول تصویرونه در باندې ګورم او په دې څنګ کې به د دغه ښار ځینې ښکلې سیمې، ښایسته سیمې هم په تاسې وګورم. له موږ سره ملتیا وکړئ. ښار د پاریس نه ننګرهار ښکلی دی. ننګرهار خو رښتیا ښکلی دی، خو پاریس او بیا د پاریس ښارونه هم ځان ته څه وایي. ښه، دا نو د میتس ښار سنټرویل ورته وایي، یعنې د دې ښار مرکز چې کوم ده هغه ځای ده. هغه اوږده پایه چې ولاړه، دلته به ولاړ سو، د دې ځای ننداره به هم په تاسې باندې وکړم چې
دلته څه کیسه روانه ده. دې ته چې وخېځې ټکټ یې لږ قیمت هم دی، خو خبره دا شوې ده چې ټول دغه ښار ته ښکاري او په دې شپه کې چې وخېځې بس سیله ګروپونه وګورې په دې ښار کې، نور خاص هم څه نسي لیدلی پکې. او دا ولاړ مخلوق چې ده دا ټول نو هغه ته ولاړ ده چې دلته هغه مخکې چې ما درته وښوده دلته د خپل ماشومان دوی راوځي، خپل اولادونه یې راوځي، د هغه لپاره چې باید ننوځي. دا قطار نو دومره اوږده که دې کې موږ ودرېږو نو شپه مو همدلته تېرېږي، نو په همدې خاطر باندې له دې نه تېرېږو، نه غواړو چې دلته ودرېږو. بیروبار یې زیات ده دا قطار، نو تاسې وګورئ دومره مزل هم که دا قطار تاسې وګورئ همدې پورې ولاړ ده او لا نو دا قطار اوږد دی. تاسې راځئ چې بس دلته چې وسورېږئ سهار تر خیر سره نوبت در رسېږي. شینواري صاحب ځکه بیا تاسو ورځئ ورباندې، زموږ پکې کار نشته.
Il va dire oui, c'est bon. دې ته به دې ښار کې میتیس وایي. ما نه مې ملګري مناظره کسول چې څه شول هغوی دا هلته ولاړ دي. په خیر شینواري صاحب سړی مه شې څه شوې حساب دی دا قراري ده څنګه چل چکر ته راوتی هو والا راوتی څنګه د خوند دې واخیسته بالکل هو څه دې ولیدل څه دې وکتل والله بس خرش دی خلک راوتی دي خو پریمانه او موږ خلک ټول ویده دي نیم بس زمونږ خلک څوک کارو کې دي څوک کارونه راغلي نن خو د رخصتۍ شپه ده که نه وروره نن خو د جمعې ورځ وه که نه جمعې ورځ نه شنبه ده بعضې خلک شنبه هم کار کوي که نه که نه دا خبره ښه شته ده ساعت دې تېر شو والا شکر او دې خوا کې ولاړ دی همت صاحب سکسي دي صحت طبیعت غږ به مې راشي که نه غږ دې ښه صحیح راځي ټول مخلوق راوتلی دا یعنې فرانسه کې یو وړوکی ښار دی دا دومره خلک راوتلي یعنې دې خلکو ژوند دا څه حال دی سم لکه اختر سي بالکل دوی خو اختر دی نو د نوي کال ته تقریبا یوه میاشت پاتې ده لا نور هم او دوی په دغه خپلو خوشحالیو بوخت دي د ژوند نه خوند اخلي نو دا ویډیوګانې به ملګري ګوري هر څه داسې کاغذي غوندې ښکاري خو ولې ځان ته یې د خوشحالۍ یو بانه جوړه کړې ده او سره راټولیږي پې ژوند نه خوند اخلي ماشومان راولي هغوی ګرځئ نو د نوي ژوند یو ښه زیری هغوی ته ورکوي او دا ذهنیت ورکوي چې ژوند څنګه وکړي انشاءالله موږ به هم په ګډه ورسره کوو توکل په خدای راځئ چې چکر ووهو پرېږده چې په دې وطندارانو باندې وګورو که نه که څه دا وګوره دا په دغه شیانو د دوی خوشحاله دي موږ هم ورسره خوشحاله یو او ټول ستا خبره ټول کاغذي شیان دي بیروبار وګوره په دغه یو شي باندې که تاسې افغانانو ته څوک مخې ته کېدي شاید ویې نه خورئ دغه شیانو باندې وګوره څنګه بیروبار ده وګورئ دې شیانو ته دا ده او دا وګوره چې چی خرڅوي دا شیان دی شاید تاسې ونه خورئ خو دلته ورته په نوبت باندې خلک ولاړ دي بس همدې شي ته وګورئ داسې قطار ولاړ ده تر دې ځای قطار ورته ولاړ ده
تاسو باندې د ساعتونو قیمتونه وګورم. دا ساعتونه وګورئ او قیمتونه هم وګورئ. دغه درې دانې چې منځ کې ایښي دي دا اول سیده 10,000 یورو قیمت ده، د دې بل سیده 15,200 ده او د دې بل سیده 10,200 ده. دا نو هغه عادي ساعتونه دي مقصد. دا ساعت وګورئ قیمت یې وګورئ 19,500 کافي ډېر قیمت ده. هلته پاسه مې ښي 12,500 9,500 8,200 8,200 دا یې قیمتونه دي. مطلب چې ارزانه شی پکې نشته مګر دا خلک د ساعتونو شوقیان دي.